اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نیا ټاپک زمونږ دی بون فریکچر چې دا څه شی دی بون فریکچر چې دا هغه ټایپس دي او ټول به موږ ډیسکس کوو چې یاره ون بای ون موږ ډیسکس کوو چې دا بون ټایپس فریکچر ټایپس دي او کم دي او نن په دې لیکچر کې موږ وایو اول بون فریکچر چې دا میډیکل ټرم دی او دا یوز کیږي سره لپاره د بروکن بون لپاره کله چې اړوکې مات شي هغې لپاره موږ کوم ټرم یوز کوو کوم ټکي استعمالوو نو هغه زموږ سره فریکچر دی دا بون فریکچر راځي ولې اولنی کوېسچن دا چې دا بون فریکچر ولې راځي نو بون فریکچر ځکه راځي چې کله ته په هډوکي باندې دومره زیات فورس اپلای کړي چې هغه نشي برداشت کولی نو د هغې نه وجې نه به څه راځي زموږ سره بون فریکچر راځي د بون فریکچر چې دی نو هغه 3 ټایپس دي نو یو دی سیمپل فریکچر به زموږ سره هغه فریکچر وي چې کله دا هډوکی مات شي یو بون مات شي نو هغه بس چل کړی په دې سکین کې به هغه دننه شوی نه وي خو صرف بس چل شوی هډوکی مات شوی او تا ته به صرف دغه پته لګي پین سړی محسوس کوي چې یاره بون فریکچر شوی دی خو د دې کیسه کې په سکین کې به دننه نه وي ورغلی دا اوس وګورئ په دې ډایګرام کې دا له پاس چې ما ویستی دا سکین دی دا منځ کې دا څه دی دا بون فریکچر شوی دی په دې کې خو په دې سکین کې څه دننه نه دی ورغلی نو داسې قسمه فریکچر ته موږ څه وایو سیمپل فریکچر دې سیمپل فریکچر ته دویم نوم هم وایي هغې ته وایي کلوز فریکچر ورته هم وایي اوس دویم ټایپ دی زموږ سره کمپاوند فریکچر ته زموږ سره اوپن فریکچر هم وایي دې ته دویم نوم څه وایي اوپن فریکچر دې ته اوپن فریکچر ولې وایي دې ته اوپن فریکچر ځکه وایي چې کله دی زموږ سره دا هډوکی مات شي نو دی زخم جوړوي او دی په دې سکین کې څه شي پنیټریټ شي دننه ورشي او بهر طرف ته راوتی دا چې کله هډوکی مات شي او بهر ته راوتی نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو کمپاوند فریکچر یا ورته اوپن فریکچر وایي دریم نمبر زموږ سره دی کمپلیکیټډ فریکچر زموږ سره هغه یو فریکچر وي دی هم د کمپاوند فریکچر په شان دي خو په دې کې لږه مسله وي په دې کې مسله دا دی چې کوم ځای کې هم فریکچر وشي دا هډوکی یو خو زیات حصې له داسې خرابې کېږي کوم ځای چې یو مات شوی دا هډوکی دا سر چې کوم وي نو د دې کې چل شوی لکه مثال په طور باندې دا یو هډوکی دی دی چې کله مات شي نو دا د ځان سره د ده دا ایریا چې کوم دا سرونه چې کوم دي دا لینینګ چې کوم دی پیریوسټیم چې دی هغه ټول زموږ سره څه کولی شي هغه ډسټرای کولی شي یا خرابولی شي نو په دې وجه باندې موږ د څه وایو د کمپلیکیټډ فریکچر وایو